د بل افغان لوبغاړي د بخت ستوری هم IPL کې وځلید. د افغانستان ملي لوبډلې وتلی الراونډر لوبغاړی ګلبدین نایب په IPL کې د ډهلي کپیټلز لوبډلې له ځان سره کړ. د IPL ډهلي کپیټلز لوبډلې پرون له ګلبدین نایب سره تړون لاسلیک کړ او نایب به ډېر ژر له خپلې نوې لوبډلې سره یوځای شي. دا په داسې حال کې ده چې د ډهلي لوبډلې استرالیایي الراونډر میچل مارش ټپي شوی او نوموړی د درملنې لپاره د استرالیا کرکټ بورډ لخوا خپل هیواد ته غوښتل شوی دی. ګلبدین نایب به د ښاغلي مارش په ځای له ډهلي لوبډلې سره په پاتې لوبو کې ولوبیږي. نایب د هند پر وړاندې د افغانستان د وروستۍ شل ورځې لوبلړۍ په 2 لوبو کې ښه ځلیدلی و، ځکه یې د IPL لوبډلو او هندي مینوالو پام ځان ته راړولی دی. په دې سره ګلبدین نایب په سږني IPL کې نه هم افغان لوبغاړی دی چې اخیستل کیږي او ډهلي لوبډلې هم د لومړي ځل لپاره یو افغان لوبغاړی له ځان سره کړ. ساکال په ګجرات ټایټنز لوبډله کې 3 افغان لوبغاړي، کلکتې کې 2، سن رایزرز حیدرآباد، ممبئی انډینز، لکنو سپر جاینټس او ډهلي کپیټلز کې یو افغان لوبغاړی لوبیږي. په ټوله کې ګلبدین نایب د IPL په تاریخ کې 11 افغان لوبغاړی دی چې اخیستل کیږي. تر دې وړاندې ظاهر خان په 1 او مجیب زدران هم د IPL په 2 پړاوونو کې لوبېدلی. په همدې حال کې IPL 3م سوداګریز لیګ دی چې ګلبدین نایب به پکې ولوبیږي. نایب تر دې وړاندې د افغانستان پریمیر لیګ هاخوا د بنګلادیش پریمیر لیګ او د متحده عربي اماراتو له سوریز کرکټ لیګ کې له بیلابیلو لوبډلو سره لوبېدلی.